کله هم چې تاسو دغه شان کپسول استعمالوئ نو احتیاط ډېر ضروري کوئ چې آیا د دې ماته فایده زیاته ده یا نقصان. د دې کپسول اموډین کپسول نوم دی چې د دې فارمولا لوپراماید هایدروکلوراید ده چې دې علاماتو دپاره کار کوي. که چېرې ستاسو پیچس وي، ستاسو بار غټ بول راځي یا ستاسو خېټه خرابوي، دې علاماتو دپاره کار کوي. دا کپسول چې کله تاسو وخورئ معدې ته لاړ شي، د دې دا کار دی تاسو د کولمو هغه رفتار کم رفتار سره چې هغه ګندګي مخکې وړي هغه سلو کوي. نو که چېرې چاته د ساه مسله وي، د زړه مسله وي یا په دې پیچس کې وینه راځي، نو دا تاسو نشئ استعمالولی ځکه چې په دې کې کنټرا انډیکیشن ده. دا که چېرې تاسو ډېر زیات استعمال کړل نو د دې نقصانات دا دي چې ستاسو په خېټه درد راوستی شي، ستاسو قبض جوړولی شي، ستاسو باندې تبه راوستی شي، ستاسو سر درد راوستی شي، ستاسو زړه به کچکېږي او الټې دروستی شي. د دې دا نقصانات یعنی ساید افیکټ. چېرې تاسو هر قسم معلومات کول غواړئ نو هغه موږ نه په کمنټ کې کولی شئ. دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.